السلام علیکم. زه غواړم تاسو سره زکات باره خبرې کوم. زکات د اسلام دریمه بنا ده. که عمومي مسلمان د نصاب نه زیات پیسې ولري، مال دولت ولري، نو هغه باید 2.15% خپل مال نه غریبانو ته ورکړي. نصاب موږ په دوه قسمه اندازه کولی شو، یو په سپین زرو باندې، بل په سرو زرو باندې. په سره زر کې که څوک هم 8.48 ګرامه سره زر ولري، نو په هغه باندې نصاب پوره شوی دی، هغه باید خپل زکات ورکړي. که څوک 612 ګرامه سپین زر لري، په هغه باندې هم نصاب پوره شوی دی. نن سبا اکثر خلک سپین زر او سره زر نه لري، دوی نقد پیسې لري. نو که دا تاسو دواړه اوسني مارکیټ کې وګورئ او قیمتونه چک کړئ، سپین زرو، سرو زرو او ډالر ته واړوئ، نو دا کیږي 4,448 ډالر. که څوک هم دومره مال لري، نو د باندې نصاب پوره شوی دی، دا باید خپل زکات ورکړي. البته کور، موټر یا هغه اسباب تاسو خپل ځان لپاره استفاده کوئ، په هغه باندې زکات نه کیږي، بلکې چې کوم پیسې تاسو په اکاونټ کې لرئ، چاته هم قرض ورکړي، په تجارت کې مچولي، په هغه ټولو باندې زکات فرض شوی دی. انشاءالله تاسو خپل زکات ورکړئ. الرسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې کوم د ابن مسعود نه راوي دی چې الله سبحانه وتعالی په خپل انتخاب کړی دا چې زکات باید موږ چاته ورکو. پیغمبرانو ته مثلا د پرېښې په خپل انتخاب کړی دا. نو دا ډیر مهمه ده چې د قرآن په رڼا کې موږ باید خپل زکات تقسیم کو او خلکو ته ورکو. نو په قرآن کې آیات دی زکات باره کې بحث کوي، سورې توبه سورت نمبر 9 د آیات نمبر 8. الله سبحانه وتعالی الصدقات دلته مقصد نه زکات دی، چاته باید ورکړل شو. دلته څو کټګوري دي؟ 8 کټګوري دي. نمبر اول الفقراء، هغه کسان چې فقیر دي، هیڅ پیسې نه لري، تر څو پر خپل ځان ته ډوډۍ واخلي، ژوند مخکې ویسي، دوی ته باید موږ زکات ورکو تر څو پر ژوند په امن کې پات شي. دویم المساکین دي، هغه خلک چې څه ناڅه پیسې لري لیکن بیا مسکین دي، ضرورت لري زموږ کومک ته، دوی ته موږ خپل زکات ورکولی شو. دریم هغه خلک چې زکات ټولول دپاره کار کوي، هغوی ته هم د زکات پیسو نه موږ معاش ورکولی شو. که غریب وي نو زکات هم ورته ورکولی شو. څلورم موږ کولی شو خپل زکات هم چنان هغه خلکو ته ورکو چې کوم نوي مسلمانان شوي دي یا غیر مسلم دي، تر څو پورې موږ اسلام ته د هغوی زړونه مایل کو او اسلام طرف ته راشي، هغوی ته هم موږ زکات ورکولی شو. پنځم د زکات پیسو باندې موږ کولی شو چې یو غلام آزاد کو. نن سبا غلامان نشته دی، نو تاسو کوم کس اختطاف شوی د پیسو بدل کې نیولی دی، نو موږ کولی شو زکات پیسې راواخلو او تر څو پورې اختطاف نه یو کس بچ کو، د باندې هم موږ زکات پیسې مصرفولی شو. شپږم یو څوک چې قرضدار وي، موږ کولی شو چې قرض ختمولو لپاره هم زکات پیسې مصرف کو او زکات پیسو نه ګټه واخلو. اوم موږ کولی شو زکات پیسې د الله په رضا کې مصرف کو. هغه جهاد فی سبیل الله دی، هغه جد و جهاد دی د الله په لاره کې، څوک چې زی علم دپاره. او همچنان نورث امریکن اسلامیک کونسل په شمول د سعودي عربیا دوی دا فتوا ورکړې ده، ګران مفتی سعودي عربیا دا فتوا ورکړې ده چې هغه ګروپ کوم چې دعوت کوي الا الله، خلک اسلام دعوت کوي، دوی ته هم تاسو زکات پیسې خپل ورکولی شئ تر څو پر دوی د دعوت مخکې ځي، ځکه دام جهاد فی سبیل الله دی، دا دام همچنان جد و جهاد دی. او اتم موږ کولی شو چې یو کس مسافر وي او بیرته خپل ځای ته ورسو، ځکه یو مسافر دی، صحیح محدود شیان لري، هر څه پوره نه دي او نشي کولی خپل ځای ته بیرته ورسیږي. موږ کولی شو زکات پیسو نه هغه ته کومک ورکو تر څو پرې خپل هدف ته بیرته ورسیږي، خپل کور ته ورسیږي او محفوظ ورسیږي. نو دا 8 کټګوري دي چې موږ دغه خپل زکات مصرفولی شو او زکات پیسې لګولی شو. ورونو خویندو، په دې کې اختلاف د نظر دی چې څوک زکات نه ورکوي، کافر دی او که مسلمان دی. که څوک د جهالت نه زکات نه ورکوي، نو هغه کافر نه دی بلکې جاهل دی. که څوک پوهیږي چې زکات فرض دی او خبر دی او بیا زکات نه ورکوي، نو په دې کې ډیرو علماو دا نظر دی په شمول د ابن قدامه چې دا کافر دی او مسلمان نه دی. نو ورونو خویندو، زکات د اسلام یو بنا ده، د الله سبحانه وتعالی موږ باندې فرض دی چې موږ باید الله سبحانه وتعالی دا کوم حق ادا کو او بیرته خپل جامع کې خپل غریبان ورونو خویندو ته د زکات پیسې ورکو. امید لرم د ویډیو نه ګټه اخیستې وي. ډېر معلومات دپاره لاړ شئ خپل نزدې علماو سره کښېنئ او زکات باره کې پوښتنې وکوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.